بسم الله الرحمن الرحيم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يستنجى بعزم أو روث وقال إنهما لا يطهران. رواه الدارقطني وصححه. ابو هريره رضی الله عنه فرمایي چې نبی صلی الله علیه وسلم منع کړی دا چې استنجا دې وکړي شي پاړو کې باندې او روثن یا په غشیان او خرشتو باندې. وقال ویلی انهما لا يطهران، یقینا دا دواړه پاکواله نه راوړي. رواه الدارقطني، دا حدیث امام دارقطني نقل کړي او صححه او هغه ته صحیح ویلي دي. امام دارقطني حدیث مبارک ویلي اسناده صحیح. حافظ ابن دقیق العید هغه ویلي دي اسناده حسن او نو شواهد دې لپاره غړي شي دي. د حدیث نه مسله خدا معلومه شو چې په غشیانو باندې او پاړو کې باندې استنجا کول دا ممنوع دي. د دې لپاره علتونه او حکمتونه مختلف راغلي په احادیث کې. یو علت خو په دې حدیث کې او یو حکمت په دې حدیث کې په خپل ذکر دی چې فإنهما لا يطهران، دا دواړه پاکواله نه راولي. په دې باندې انسان پاکيږي خنه. یو علت یې دا دی. دویم علت هغه مخکې حدیث کې ذکر شو د عبد الله بن مسعود رضی الله عنه په روایت کې چې انها رکس، د غشانو بارک ویلي انها رکس، دا ګنده شری او دا رنګ دا ردی شری. دریم یو حکمت هغه په حدیث صحیح بخاری کې راغلی دی چې نبی صلی الله علیه وسلم دا تاسو شو چې یا رسول الله ما بال العظم، دی اډو کې بارکه وجه سره سهاله دا اډو کې چې په دې باندې استنجا نشي کېدلې. نو نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل چې هي طعام اخوانکم من الجن، دا تاسو درونو د پیریانو خوراک دی. دا ټول علتونه کېدلې شي. نو هر شی دا اډو کې دی، دا د پیریانو خوراک دی او دا غشیان چې کوم دي نو دا د هغې د حیواناتو خوراک دی. په چې کله په دې باندې انسان استنجا وکړي لهذا دا دغه نه خارج شول، د استعمال خارج شول، په دې باندې بیا هغې فایده نشي اخیستلی. نو اصل حکمت پای کې دا دی. نو دا مسله واضحه ده چې په دې دواړو باندې استنجا کول لا جایز نه دي. خو د دې نه علاوه په نور اشیاء باندې استنجا کول دا جایز دي. خدا قاعده کلی ما تاسو ته ویلې وه چې هر هغه شی چې د هغې تعظیم کېدلی شي، لکه خوراک شو او دارنګې کاغذ شو، نو په دې باندې استنجا کول دا ممنوع دي. بل هغه شی چې هغه انسان ضرر ورکوي پای باندې استنجا ممنوع ده، لکه شیشه وغیره شو. هغه شی باندې استنجا ممنوع ده چې کوم شی هغه پاکواله نشي راوستلی، لکه غشیان شو او دارنګې اډوکي شو. دا قاعده کلی ده. البته ټیشو پیپر شي دی، نو ګوره دا کاغذ دی، خو داسې کاغذ باندې استنجا کول ممنوع شي. به لیکل کېدلی شي، په دې لیکل نه کېږي. ښه داسې بوس شانته دي، یو قسم بوس غوندې دي. وعن ابي هريره رضي الله عنه، ابو هريره رضي الله عنه روایت ته قال دې فرمایي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، چې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي استنزهوا من البول، تاسو ځان ساتئ د میتیازونه، تشو د سماتینه. فإن عامة عذاب القبر منه، ځکه عام عذاب قبر د دې نه دی. رواه الدارقطني، د حدیث دارقطني نقل کړی دی. وللحاکم، د حاکم په روایت کې راځي راغلي اکثر عذاب القبر من البول، اکثر عذاب قبر د میتیازو د وجه نه دی. وهو صحیح الاسناد، او دا روایت د حاکم هم صحیح سند واله دی. استنزهوا په دې کې لږه مبالغه ده، باب استفعال لیکنه معنا ډیر زیات ځان ساده وي. ځکه عام عذاب قبر د وجه نه واقع کېږي. دې نه معلومیږي دا چې د میتیازو نه ځان نه ساتل لا ګناهونه کبیره کې دي. ګورئ او هغه روایت مشهور د بخاري تاسو اورېدلی دی چې پیغمبر دو قبرونو باندې تېرېده او دواړو ته عذاب میلاوېده، او بیا هغه یو څانګه ماته کړه، یوې په یو باندې نالکله بلې په بل نالکله، او ویې ویل دې دواړو ته عذاب میلاوېږي او عذاب ورته په ګران کار کې نه میلاوېږي، آسان دی، لیکن دې باندې ګران و. ویل یو چې و نو د به ځان د میتیازو نه ساته، او دا بل شی و د به شغل خوري کوله. لہذا د میتیازو نه ځان ساتل دا لازم دی او فرض دی. خدای یاد لري ورې چې دلته په حدیث کې استنزهوا من البول راغلی، ځان ساتي د میتیازو نه. نو کې یو سړی ځان ساتي او اسو ته داري وشي، دی ګناهګار نه دی. ورې په دې نه ګناهګاریږي
یا مثال په تور یو ځای دی چې کلک ځای دی سړی به حتی تر کوشش کوي خو یو بیمار دی مثال په تور باندې یا ځای دی چې بیکاره شان ترې کلک ځای دی پای کې سړی حتی تر کوشش کوي او دته دا وشو فورا یې وینځلې لهدا د ګناهګار نه دی بلکې د حدیث کې مراد دا دی چې دا کم کس بے باکی کوي او ځان نه ساتي د امتیازونو بے باک شانتي کنه لهدا هغه د پاره دا حکم دی یو سړی د هغه وخت کوي خدای وته شو فورا یې وینځلې لهدا په دې باندې به ګناهونه هغه نشته دی عذاب قبر عام دین واقع کیږي ها خو دین مراد امتیاز د انسان دی ورخه حدیث دغه فائدہ دا معلومیږي چې عذاب قبر دام حق دی ورخه دي کډیر شي احادیث راغلي دي لکه نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی کنه عذاب القبر حق او عذاب قبر سره دا حق دی او ثابت دی هغه د دې مسله ده چې د عذاب کم شي ته ملاوي روح ته ملاوي که بدن ته ملاوي دا به د تفسیر کې بیا ذکر کیږي ها او ان شاء الله کاینده کې موقع جهال ته ذکر کو وعن سراقة بن مالك رضي الله عنه سراقة بن مالك روایت قال فرمای علمنا رسول الله صلی الله علیه وسلم فی الخلاء ومن تعلیم را کړو نبی صلی الله علیه وسلم په بیت الخلاء کې او په دار او دسماتی کې ان نقعد علی اليسرى چې موږ به ناس تکو په غتخ په باندې وننصب اليمنى ودرو بداخه په داخه په لګنیغه کو په غت سرټ باندې شمایل شوی راول بیهقی د حدیث امام بیهقی نقل کړی به سند ضعیف په سند کمزوري سره امام نووي المجموع شرح مهذب کې ویلي دا حدیث ضعیف دی او په دې باندې استدلال هغه نشي کېدلی یو په دې کې مجهول راوي دی رجل من بني مدلج راغلی دی کنه پکې هغه مجهول راوي دی لہذا روایت سره کمزور دی خو د حدیث ته خدا مسلم عالمي اگر چې ضعیف دی چې ادب دار چې سړی په ګپ سټ باندې د سور مایل شي او د اخی خپل سی ودري شانته د ګپ سټ سی مایل کېدل پکاري دې کې شرعي ته حکم هغه ثابت نه دی ځکه دا روایت کمزور دی ضعیف روایت دی که څوک دسه کې نه ناستنو لہذا ته ګناهګار نه دی لیکن علماو چې طبي فائدہ ذکر کړی دا طبي فائدہ غدا ذکر کړی چې د انسان په دې بدن کې دنه دی کولمو کې کوم کولمو کې چې د انسان د ګندګي جمع کی کنه دا د مثلث شکل والی دا چار نه دا چارې دا چار چې ټولي کله چې د عربی دا چار دي په دغه طرز باندې کولمو یې دي تو چې کله انسان په دې سړ باندې کینی دی یو سړ باندې ورکو شي قانون دا چې مستقیم شي دا کولمه شي سیده شي ته په دې سره د انسان فضلات د انسان ګندګي د زر خارجيږي ان دا طریقه د اسانوالي د قضای حاجت د پاره دا نه کوي چې دا صح ضروري شی دی یا لازمي شی نه دا خبره بکې نشته دی ها نور مسله واضح دی ان شاء الله کڅو کینی کیدی نه کړی کینی ګناه په نشته دی وانا عيسى ابن يزداد او يزداد عن ابيه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عیسی ابن یزداد د روایت خپل پلار نه د فرمایي چې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی اذا بال احدکم کله چې تشو د سماته کوي یو تن پتا سکه فلینتر ذکره نو د دې وز بي خې د عمرودي خپل عورت لرا ثلاث مرات درې کرتا رواه ابن ماجه بسند ضعیف د حدیث ابن ماجه نقل کړي په سند کمزوري سره دا روایت ضعیف دی نه تر ویل کیز بیخل او مرولل څنډل شانتا دا دیو کې وای زکه چې په دې کې دا میتیاز جمع کیږي نو چې دا په وزي کې آینده کې به سیتا وسوسه نوادي دي خدا روایت کمزور دی ولی په دې پر سند کې دا عیسی ابن یزداد دی دا عیسی ابن یزداد چې کوي دا مجهول راوي دی دا ابن معین ویلی دی امام ابو حاتم الرازی دی کنه چې دا مرسل روایت دی او دا یزداد چې کوم دا وی صحابي نه دی امام نووي په مجموع شرح مهذب کې اتفقوا على انه ضعيف اتفاق کړي علماء دا روایت سره ضعیف دی امام ابن القیم هغه غاص اللحفان کې لیکلي دا غوي شیخ الاسلام ابن تیمیه تما د رجوع لوغت نما تاسو په دې مسله کې کاونه هغه ماته ویل چې په دې باب کې اړول حدیث صحیح ثابت نه دی به شیخ الاسلام ابن تیمیه هغه ویلي چې دا حکم لازم ځکه نه دی وای و انسان چې کله او د سماته وکی کنه نو چې کوم څه د انسان په مسانه کې راوځي چې کوم راونه واته بس هغه باقی پاتې شي وای د دې مثال غولان دي چې کوم شو دراوته باقی نور تاسو نور تاسو نه بس هغه پاتې شي سبګي چې کوم په زور سره راوځي چې راونه واته ځان راوځي بیا نو کاسي څوک د وسوسې د ختمولو لپاره دا کار کوي نو کوي دی خو لیکن سنت طریقه نه دا لازم نه چې خامخا خپل اور سره هغه دغه کوي د ازبيخي به خي وان ابن عباس رضي الله عنه عبد الله ابن عباس روایت ان النبي صلى الله عليه وسلم شيخنا النبي صلى الله عليه وسلم سأل اهل قباء تاسو کړه د قباء والونه مسجد قباء ورشي مشهور مسجد دی او اول بنیاد پیغمبر دغه خودلو فقال نو پیغمبر فرمایلی وته ان الله یثنی علیکم یقینا الله تاسو صفت کوي د قران کریم دی آیت کې د قباء ول صفت دی کنه
لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه رجال يحبون أن يتطهروا. په دې مسجد قباء کې څه خلک دي چې سړي چې هغې دا خوښه ګڼي چې موږ د ځان پاک کړو، هغې دا خوښه ګڼي. نو پیغمبر راغی هغې نه تپوس وکړو چې الله ستاسو صفت بیان کړی چې تاسو پاکي خوښوئ، تاسو کوم کار کوئ؟ فقال هغوی ویل انا نتبع الحجارة الماء، یقینا موږ ورپسې کوو په کاڼو پسې اوبو لره، یعنې کله چې په کاڼو موږ استنجا وکړو نو بیا د هغې نه وروسته په اوبو باندې موږ استنجا کوو. رواه البزار، دا حدیث بزار نقل کړی خو بسند ضعیف، په سند کمزوري سره. واصل فی ابي داود، او اصل دی حدیث په ابو داود کې وصحاب ابن خزیمه او ابن خزیمه غسی کړی دی من حدیث ابي هريره، په د حدیث ابو هريره نه خو بدون ذکر الحجاره، پای کې ذکر د غټو نشته دی. الحاصل د دې حدیث سره چې دا حدیث د ابو داود په سند سره د ابن خزیمه په سند سره چې کوم دی او د کانو ذکر پکې نشته دی، هغه بالکل صحیح، هغه بالکل صحیح دی. نو روایت بالکل صحیح دی، لیکن د مستد بازار دا روایت چې پای کې دا دی چې یاره بنګ لاول په ګټو په لوټو استنجا وکړو، وروسته په اوبو استنجا کوو، نو دا روایت کمزور دی، دا ضعیف روایت دی. صحیح دا دی چې پیغمبر د هغې نه تپوس وکړو چې تاسو څه کار کوئ؟ هغې ویل یا رسول الله موږ په اوبو استنجا کوو. نو د دې نه فضیلت د استنجا په اوبو باندې معلومیږي او دا جمع بین الاحجار والماء دا ترې نه معلومیږي. دا روایت کمزور دی، ضعیف روایت دی. ښه کوم علماو چې دا خبره ذکر کړې چې د آیات باره کې ټول مفسرینو دا ویلي دي چې قبا والا به استنجا بالمام کوله او استنجا بالاحجار به هم کوله، لوټې به هم استعمالولې او ګویې هم استعمالولې. دا خبره کمزورې ده. دیو جن امام ابو حاتم الرازي او دار امام نووي، امام ابن القیم، امام ابن حجر تلخیص الحبیر کې وغیرہ، امام قدری، هغوی ټول ویلي دي چې د دې خبرې هېڅ قسم اصل نشته دی. صحیح دا ده چې دیو به استنجا په اوبو باندې کوله او استنجا بالاحجار چې کوم ده او د هغې سره استنجا په اوبو باندې جمع کول دا ثابت لري. نو مسله مخکې موږ ذکر کړی و چې استنجا په 3 قسمه سره ده. نو استنجا یو په اوبو باندې ده، دا په ټولو کې بهتر. دویم استنجا په لوټو په ګټو باندې یا ټیشو پیپر باندې ده، دا هم جایز ده. او درېیمه دا ده چې لاول په لوټو په ګټو باندې سړی استنجا وکړي، بیا په اوبو باندې. دا صرف د جواز په درجه کې وي او لازمي حکم نه دی. که څوک دا لازمي شماري نو ګوره بیا په بدعت کې واقع کېږي. ښه اگر چې شیخ الباني رحمه الله هغوی دا غلو فی الدین ده، سلسله ضعیفه کې ذکر کړی دي چې یو سړی که دا لازمي کړي چې یاره استنجا په زه په لوټو په ګټو باندې کوم او بیا په اوبو باندې کوم، نو لهذا دا په دین کې غلو کول دي، لهذا دې نه ځان ساتل پکار دي. نور مسله انشاءالله هغه واضح ده. بس اوس هلته ورسېدو.